د قراردادي اظهار لیک د قراردادي اظهار لیک د وړاندې کولو لپاره دغه پته ards.ard.gov.af ته سرور ښکاره کړئ او خپل کارونکي نوم او پټ نوم مو د هوایي د لوی ریاست د برېښنایي اظهار لیکونو د وړاندې کوونکي سیستم په اصلي پاڼې کې ورکړئ. وروسته د اظهار لیکونو برخې ته په ورننوتو سره د ناوړاندې شویو اظهار لیکونو برخه پرانیزئ. بیا د شرکتونو پر عایداتو باندې د مالیې برخې ته په ورتلو سره د خپل مکلفیت دوره مو وټاکئ. که د قراردادونو ټولټال عواید د 2 سلنې مالیې تابع وي په 10مه کرښه کې او که د 7 سلنې مالیې تابع وي په 13مه کرښه کې تر رسولو وروسته د لیک تڼۍ کلیک کړئ. د لیک تڼۍ په کلیک کولو سره د محاسبې پاڼې ته ورسخیږئ. په دغه پاڼې کې د ورکړې وړ مالیه، د اظهار لیک د ځنډ جریمې او د ورکړې د ځنډ جریمې کتلی شئ او که د تصحیح اړتیا وینئ د ارزیابي بدلون تڼۍ کلیک کړئ او وروسته د PDF تڼۍ په کلیک کولو سره اظهار لیک په اتومات ډول ښودل کیږي. تاسو یې چاپولی شئ او که چیرته ورکړه یا تحویلي در باندې پاتې وي د مالیاتو د لومړنۍ تصفیې لپاره بانک ته رجوع کړئ. زموږ مالیه، زموږ هیواد، زموږ راتلونکی.